بغلان د افغانستان په شمال کې یو له هغو زرغونو ښېرازو او د طبیعت په ښایستونو له مالامالو ولایتونو څخه دی چې د 100 کلن اشغال په وخت د ډیرو تودو جګړو ډګر ګرځېدلی و. یاد ولایت د اشغال د ظلم او بربریت داسې ډیرې پټې کیسې په خپله بدنه کې خوندي کړي چې را برسېره کول به یې د تش پخلې بشرپالو منفورې څهرې ښې په ډاګه کړي. نو د همدې لپاره په دې مستند کې موږ بغلان ولایت د نیاز الله کلي د 40 ورځنۍ جګړې حقیقي پیښې په انځوریزه بڼه ترسیموو. هغه کلی چې د اشغالګرو د ظلم، وحشت او بربریت ښکار شو. خټین او نړېدلي کورونه داسې په ځمکه هوار شول لکه خاموشه ارواګانې چې شور او زوږ یې کوچېدلی وي. زرغونه ځمکه د باروتو په لوګو داسې لولپه شوه چې د ښکېلتوب یوه نښه یې هم نه لیدل کېږي. هو، دا ټول د هغو تش پخلې بشرپالو اشغالګرو د وحشت نښې نښانې راښایي چې د تاریخ په اوږدو کې یې بشر ضد کړنې ترسره کړي او د ولسونو د آرام او سوکاله ژوند شتمني او بقا یې لوټلې ده. مونږ په دې مستند کې له ډیرو پلټنو او هڅو وروسته داسې له راز او پیښو ډکو ویډیوګانو، انځورونو او غږیزو پیغامونو ته لاسرسی پیدا کړ چې پر مټ یې بغلان ولایت کې د 100 کلن اشغال پر وخت د اشغالګرو د ظلم، وحشت او بربریت انځور ډیر ښه په ډاګه کوي. دا مسلمان خو دا رقم نه وي، دا کفر ته کفر، اسلام ته د خبره بیا طالبان چېرته دلته دا غیره کورونه دي، راته کورونه دي، د حکومت ته د خبره تمه لري، موږ حکومت ته تمه لرو چې دا به موږ وساتي، لکن موږ نه ساتي، موږ پوه شو چې دا کافران دي. د بغلان مرکز په لیخمري کې د نیاز الله کلی چې د اشغالګرو د جګړو او عامه وژنو له کبله ونړېد، په کنډواله بدل شو او کور په کور د شهیدانو، د کونډو، یتیمانو، اقاربو او خپلوانو داسې اوښلنې سترګې ګورو چې ساندې یې په مرۍ کې نه تم کېږي. حقیقت همدا دی چې د بشرپالو بشري ضد کړنو د هیواد لویشت ښکلې سیمې د ناپیلې او تپل شوې جګړې د باروتو په لمبو داسې وسوځولې چې د وحشت تصویر به یې هیڅ کله د انسانیت له سترګو پټ پاتې نشي. مخکې تیاري ګرځېدلې، بس یو دوه بم یې پورې غاړه واچولو چې بشیر په سرک باندې، او یو بم یې دلته د زموږ کور ده او یو بم د زموږ په کور باندې ولګېد، دا خواته د همسایه کور، دغه هم تخریب شوی ده او دغه بم یې په کاله اچولی ده. د بشر ضد کړنې، د ولسي وګړو وژنه او خودسرې بمبارۍ دا هغه څه دي چې د ولس حوصله سرته ختلې او تیرې پرځول شوې ادارې ته د پیغور ګوتڅنډنه کوي. خپله د خبر داسې تر سبا پورې ناست یم، خدای خیر کړي، خدای خیر کړي، خدای خیر. تیاري راغلل هغه خبر نه هغه نګاه کړه، تیاري راوالې د غریب کورونه ولې ظالمه، ته له کوم ځای پاچا شو، پاچاهي خوښه کړه، پاچاهي نه څه کولی، پاچاهي اسلام ته تسلیم کړه. اسلام دا رقم وي چې غیره کورونه ولي. بېګا 12 بجې وې، ډېر وحشانت او ډېر یو د قیامت شپه وه بېګا. نو چې کله ته په خواږه خوب ویدو تیارې راغلی او ګرمبار شو چې راجګ شولو، نو حویلېګانو کې تور ګرد ده. یو وخت چې پسته قراري شوله، یو چې کتلې مې چې پسته بیا راغلی، بیا سې راغلی، بیا یې بمباري وکړې، بیا یې ویشتلو، بیا یې چې ویشتلو ذاتي کور او غله او غویان ټول مړه دي. بیخي داسې حالات بیخي ګډوډ ده، بیخي ذاتي بیخي تباهي سره مخ کړي. په دې خودسره وړندو بمباریو کې ډیری هغه کورونه په نښه کېدل چې ولسي خلکو پکې ژوند کاوه. ټول قریبه چې نه 10-15 کسانه دي کې ول، هغه کورونه کوم کورونه چې ویشتل دې کور ته راویستل، دا منطقه ورته ویشتل، ته 10-15 کسانو دې کوټه کې دا کوټه ورته ویشتله، او خو مهندسې په هره کوټه کې 1 نفره 8 نفره. تیاره شپه وه، عام وګړي په خواږه خوب ویده وه. ناڅاپه به د چورلکو زړه بوږنوونکی غږ پورته شو او د کلي د خامه کورونو د نړېدلو یوه توره لوخړه به پورته شوه. باره شو ذاتي سراجک سلو د تور غبارو ذاتي ټول یو له بله ورکو ذاتي. تر تروسه پورې دا ماشومان نه دي، تر تروسه پورې پاک ریګ دي، مالونه ټول ریګ دي. همسې د بغلان په کلي او کوڅو کې د خلکو د خوښۍ، د ماشومانو د خندا او شور ماشور پر ځای د تور ټوپک د مرمیو اوازونو زړونه اره کول. هغه خام او خټین کورونه چې د خلکو په خوارۍ او زیار د یوې عادي سرپناه لپاره جوړ شوي وو، په یوه شیبه کې په خرابه او کنډوالو بدل شول. وړوکی ده، بس په هغه وخت کې راغلو، موږ دوی فلم هم کړی ده، نو په هغه یو څه ستونزه ده په موبایل کې، تصویرونه
دا مکتب خصوصي مکتب و دا له بینه ده. څو شېبې وروسته د کلي د کورونو یوازې ډبرې او خړې خاورې لیدل کېدې چې پر انسانانو انبار پرتې وې. د خواخوږو یې چیغې او نارې پورته کېدې، خو ټوله فضا د وهم خاموشۍ په خپلو منګلو کې نیولې وه. او نور دغه ګوره کالي دي چې هغه ځوړند دي، په هغه کې سوي دي، هغه نور غله چې وه هغه چور سوې ده، سامان چې هغه چینې دي پاتې. د اشغالګرو له وحشته ماشومان غرې ونیولې وه. ښوونځی له ځمکې سره هوار، کلی او کور ړنګ، انسانان په خپل ځای، خو پر حیواناتو هم د رحم څادر ونه غوړېد. د ماشومانو مکتب د مکتب یې ویشتی او همدغه د مونږ کورونه یې خراب کړي دي. راته همدغه امدرودل هم دا یې خراب کړي دي. ته خپله په کور کې ته لاړ شه، مالونه خو تا ولدره ویډیو خو تاسو وکړه تېر مالونه پکې زخمیان تمامه شپه د واړه ماشومان هم زه غېږ کې نیولې کرې ناست یاست تمامه شپه ویښه تېره کړې ده. هغه کلی او کورونه چې یو وخت پکې خلکو د آرام او هوسا ژوند شپې او ورځې سبا کولې، خو اوس په خاموشه هدیره بدل شوی و. اشغالګر او پردیپال سرتیري د افغانانو تاریخ، دود او دستور تر پښو لاندې کول، په جبر او زور د خلکو کورونو ته ورننوتل او نارینه یې په شکنجو، تحقیر، وهلو او ربړولو له اولادونو جلا کول، او هیڅ کله د خپلو وحشي اعمالو ځواب ویونکي هم نه و. ډبوله چې قریبه یې ماته کړې وه چې ورووتم، نظامي کسان دي بس توپک یې راباندې کېښوده، لاسونه یې راته ولچا کړل او ویښ کړم له کوره. دوه یې ټلیفونان رانه ویوړه او یوه دانه یې د لاس ګوته سر پورې میښې دا یې وړې وه. 12,500 روپۍ مې واسکټه په جوب کې وې، دا یې ښکلې وړې دي او نور یې غږ راته ونه کړ. تر هغو پورې همالته ایسار کړی وم، مګر هم دوی تیارو ته وختله او روان سو. تیارې جګې سوې، بیا یې زه راخوشې کړم، خټو که کټ په کټ تر ساره پروت وم. پر قبرونو د ولاړو دنګو شنو بوټو پورې تړل شوي ټوټې، دستمالونه او جنډې د 20 کلن اشغال د هغه زړه بوږنونکي داستان کرغېړن او وحشي انځور ترسیموي چې په الفاظو کې رانغاړل یې سهل یعنی اسانه کار نه دی. ظلم، وحشت او ربړول تر دې کچې چې عام خلک په زور او بېرحمۍ له خپلو کورونو راویستل، هغوی شکنجه کول، ښکنځلې او سپکې سپورې ویل او داسې نور چې بیانېدلی نشي. عالم باچا د هغو ظلمونو او وحشتونو څرګند روایت بیانوي چې د کلیوالو زورونې او د تیرې فاسد ادارې د بربریت او بېرحمۍ د ژوندي تصویر ښکارندویي کوي. 12 بجې د شپې ټاپه راغله او نو یو مې خورده وویسته شهیده یې کړه، دوه مې خوارزادګان وو، یو مې ورور وو، یو مولوي صاحب وو، بل مې وراره وو او زه په خپله وم چې راوي بې سلامه ورته ولې نه راوځې. ما تاسې ویلي دي چې وروره چې تیارې راغلې، ټاپې راغلې، کله کشک مه کوئ، یا چې ډېره سخته ورځ وه یا چې راووتلم وډار سوم، ښځو راته وویل چې ووځه چې وزدي دی چې راووتلم. ولې زر نه راوتلم؟ ما تاسې وایي چې کله کشک مه کوئ چې بس نو تاسې لګېږئ. اوس خو دا د فضل د خدای را کرارې ده، دا د زه راووتلم، بسیان مې غېږ کې نیولي وو، مې نه ووایي چې ورته راغلم. زیاتي اول وارې د تنقي ملا ته یې وویلم، بل ویل چې ولې یې وایم؟ ما خیر د حکومت ویل پیغور نه دي، ما اوس خو کرارې ده او داسې حال ده او داسې حال ده، داسې ویستل دي، داسې ویل دي، داسې ټکېدل دي چې هېڅ امکانات نشته. چې یو وخت یې راغلو، دلته یې راغلو، مټې یې راوړولي دي، مولوي صاحب لال جوته یې سره راوستلم چې خورده مې پرته رسېدمونه یې پرې راروان کړي دي، دوه نور قاریان د هغه یې ویستلي دي، چې لور چې لګېدلې ده هغه پلار یې ویستلی ده او زه یې هم راوستم، په ما یې مټې واړولې، ما په زوی یې مټې واړولې، جومات ته یې راوستلم. جومات چې و همدغلته واته چاپې همدغلته موږ باندې وغورځولې. هغه 13 کورنۍ چې له دغه ړنګ کلي ژوندۍ راوتلي، له ډېرو کړاوونو، ستونزو، سختیو، ظلم او وحشت او د جګړې له ناتاره په رواني ناروغۍ اخته شوي دي. موږ باندې ډېرې غټې حادثې راغلي دي، 25 کسه 26 کسه نارینه، قاري محب الله مور شهیده شوه، بس خور یې شهیده شوه. دا دومره سختي لري چې درته وایم چې هېڅ امکانات نور لري، دومره سختي لري. یتیمان دي مثلا، ښځې دي مثلا، حیوانان دي، زخمیان دي مثلا، ښه جوړ شوي نه دي مثلا، پښې یې کږې دي، خولې کږې دي او مورګانې بس ګرځي، بس یو خواري غریبي ورته کوي. دا د یرغلګرو د وحشتونو وروستۍ پیښه نه ده. مخته ځو چې نور څه پیښیږي. دلته 4 کسه شهیدان شو، 4. یو یې ورور ده
یوه یې خور ده یو یې بل ورور ده 3 او یوه یې د تره ښځه دی دغو او یوه یې د تور لور ده 6 کسه 7 کسه یې دې کال شهیدان شو په همدغه شپه باندې همدلته همدغه و دا پټي کې ستنه شو دا پټی د دوی ده همدغه شهیدان شو الوتکې ولاړې سهار لمر له غرونو سر راپورته کړ فضا ګرد وهلې وه په 300 جریبه ځمکه 1500 کلیوال ګرځېدل او شهیدان یې راټولول موږ چې سهار وو چې تیارې جوګې چې موږ ټول ګنګ شو ټول پراته وو قربان مې له کلیوالو کې چې موږ ټول ګنګ پراته وو چې ټول شهیدان د خپل کلي ژوندو خلکو راته راجوع کړه موږ نه پوهېدو بیخي نه پوهېدلو چې وخت یې راجوع شو ټول شهیدان دوی راته راوړي کورو کې یې راته ایښي دي دا خپلو کلیوالو راته راوړي موږ یو هم نه دی راوړی ټولو دوی راته راوړي دي په هغه باغ کې پراته الله جل باغ وو زما ورور شیرعالم مولوي جانباز سیار یې بوت بغلان ته هغه هم راوړي وو مولوي لال هم راوړي وو ټول دوی جومات یې راوړي وو موږ بیخي خبر نه وو دا 300 جرمزده 1500 کسان ګرځېدل شهیدان یې راټولول اشغالګرو ځواکونو او د هغوی اجیرانو د ټانګونو او ټوپکو په زور داسې ظلم وحشت او بربریت ترسره کړ چې د ژوندي ملت د تاریخ له پاڼو به هیڅکله ونه توږل شي حاجي یار محمد له اوښکو په ډکو سترګو د خپل نوي واده کړي او مسافر زوی د شهادت کیسه په غریو نیولي انداز داسې اوروي چې زړه یې د وهم په منګول د بېوسۍ په قفس بندي دی 3 ورځې مې د غوښې ټولولې 2 غوښې ماینده شو کړی دا خو لاړ په رضا دی خدای بل زوی مې لندن نه راغلی وو تا څه ساروي دو مولانا که مګر سې 15 میاشتو زلمی راغلی ده نوی مې واده مو څه کړی وو وایي لالا وایي ډېر ښه جاز خوند کوي ما چې جاز خوند کوي ورګه مسافر سره 15 میاشتې کور کې تېره کړه دغه ته د شپې راسره پروت وو ښځه هم نه وه راجیب شو وایي لالا ستاسې مې ډېر ښه خټکی راوړی روژه وه ملکله چې مرکه م سره وایي چې دا اخسر مې تېر کړه چې ځم او ملګري وایي ډېر پازاب کړی چې دا اخسر مې وایي تېر کړه ځم سهار بېرته ویده شو روژه مو کړه پورته روان یو وری راولم ملالم یارم چې د خدای په دربار کې مې دا لمونځ قبول نه شي که دروغ درته ووایم یوه خبره م که دروغ وکړم وری راولم ملالم مې لور مې زنګ راوویل وایي لالا چېرته یې مالته چې زه ماله ټریپې نه وری راولم وایي زما نه باندې خبر یې مال خیرت ده وایي دا یو زوی خو د زما نه دا یو زوی وایي زخمي شوی تېز لاړم دا وری مې راول څه مې واچاو ملګري هغه مصروف دي مال دا حلال که څه لور مې بیا راکړې یې کړه وایي د زمانو صدقه چې زمانو پوښتنه دې هم نه کوې دواړه زمونې مې نشته دا ژوندي د دې پیښې د تراژیدۍ داستان لا په غورځنګ شو چې کله مو کوچنی زبیر احمد وپوښت خو هغه غریو ونیو سترګې یې له اوښکو ډکې شوې او دا یې وویل زه پیدا نه وایم ما پلار شهید شو ذاتي بیا زه پیدا شوم نو خلک راته ویل وایي پلار دې شهید شو دا هغه انځورونه دي چې اشغالګرو او د دوی مزدورو اجیرانو دغه دوکانونه او عامه تاسیسات تر برید لاندې راوړل او د جګړه ییز مرکز په توګه یې ترې ګټه اخیسته 12 یا 12 بجې وې چې دوی چاپه راغله پسرلی و او نو سهار موده وه چې دوی ډېر وګرځېدل خو دا نفر یې په دې ویاله کې ویستل شهیدان یې کړه په هغه باغ کې ویستل زموږ د تره زوی و هغه له 3 زامنو سره شهید کړه یو زوی زخمي پاتې سو هغه ویلې چې زه یې وویستلم امریکایانو راته ویلې چې دا مړ سو اگر که دی ژوندی مزام یې کېغلی که اوس یې عیبي ده خو جوړ د نور فضل خدای ده د تر زمانو دا موږ د 3 کورو 14 کسان در وښځې شهیدان سو روژه وه دی له ما نه راغی کور ته راغی یو 300 دقیقې راغی کوټې ته ننوت چې یې اخیستل تېره شکې روان سو ما وویل چیرې ځې وایي بېرته راځم وایي دا داسې جګړه وه چې ځینې عیني شاهدان یې بیان نشي کولی ځکه چې د خاورو تر ډېریو لاندې خاموش ویده دي خو مونږ د هغه چا په لورې ځو چې سانیولې ساندې یې په مرۍ کې نه تم کېږي او د خپل زړه زاړه زخمونه داسې پرانیزي
کور خو بلاخانه وه که نه دلته بلاخانه جګه بلاخانه په هغه استقامت باندې دغه استقامت باندې بلاخانه ولاړه وه هلته یې کورکي ورکړه دغه تیار یې لږ لوري جبن ته واچوه دا بلاخانه یې ورانه کړه دا کوټې و دا کوټې و هغه ژوند یې پاک واخیستل سر هغه یې وران یې کړي سر دروازه په یو لاړه کړکۍ په بل لاړه کوټو چې تیار شوي وو هغه ټول ساس سر لاړ تیت پیس یې کړ د نیاز الله کلي د هر کور کیسه یوه نه هېرېدونکې تراژیدي ده چې ژوندی بشر یې د اورېدلو تاب نه لري خو مونږ د حقیقتونو په لټه یو نو ځکه د شپېته کلن حاجي زرګل خواته ورغلو هغه لکه یعقوب اوس هم د خپل شهید شوي زوی په فراق د درد اوښکې تویوي محمد ګل ښځه مې ورته کړې یو د څلوېښتو شپو یوه جلکۍ وه هغه تر پاتې شوه دغلته چې یو وارې کوټې بمبار شوې 3 کسه شهیدان هم کې ذاتي کوټې ټولې ړنګې شوې بمبار شوې تیارې ړنګې کړې چې موږ ترې راووتو بل کال ته لاړو بیا یو کال بعد موږ دا کوټې جوړې کړې ډېر په سختۍ سره مو جوړې کړې او کمتون لا پاتې دي دغه 20 کلو کې موږ به یا 20 ورځې بعد یا 15 ورځې بعد چاپې راغلې موږ به تېښتې کولې هم کولې ذاتي باید د موږ کورونه چاپه کړه او ډېر به یې زوبل کړه شیان دروازې دا به کړکۍ دا یې ټول به راته ماتې کړې بېرته به ترې راغلو او نور یې مقصد د بعضې بلستنې دا به یې وسوې دا بریانه به یې کوو بیا به دوی لاړ موږ به بېرته راغلو د خپل کاله ته د خپل کور سره انجام کړ کې مناسب د هوان مرمیو نښې اوس هم په نړېدلو کورونو او دیوالونو کې تر سترګو کېږي دا هغه وحشت بربریت او ظالمانه کړنې وي چې د بخښلو او هېرولو لپاره یې انسانی فکر هم د عجز سر ښکته کوي این خانه مردم ملکی بودن غریب مردم بودن اینجا وقتی که جنگ شد طیاره آمد از بالا یولی را زد 4 نفر شهید و زخمی هم شدن 2-3 نفر که مانده بود اونا دیگه چی نمیشه که اینجا بیان زندگی بکنن رفتن پل خمری همونجا کار غریبه تیاره دور زد سر این قریه نمی یولی را زد دا وګوره دا چې ویران سوی دا وګوره دا خان وګوره چې دا چې سوی دا یو 4 بجې و چې دا بم یې خطا کړی دا چت یې هم خراب کړی دا لاندې هم دا چې دغه دا خو د هوا تیاره و د پاسه ولګېده اول دا چې ووایي خطا کړی بیا پر دې باندې مې زړه راغله دا دروازې و دا شیشې و ګټ د دغه چې دغه موتا چې دا یو درخته چې ناله کښې نه و دغه څنګه دی خو دغه اولاد هم دغه لري اولاد دی خو دغه چې وړکی وي دا موتا چې تربیه کوو دا لویوو دا بیا چې ځوان شو بس دا دی خدای د الله په دربار دغه شی بس تر ته یې تاخه دی خو بس زړه مو دغه شو زړه مو ټیکه ټیکه دی خو بس د اولاد دا خو دا شهید شو د الله د دې ویجاړیو او نړېدلو کورونو په زړو کې داسې ډېرې کیسې پټې دي چې د بشرپالو د ظلم او وحشي کړنو رښتینی تصویر وړاندې کوي د جګړې زیانمن شوي معلول معیوب او نیمګړي خلک د اشغالګرو کرغیړنې کړنې په لفظونو داسې تصویروي تیاره امریکا آمد بمبارد کرد ما یتیمامون کشته شدیم خرابان بیادرامون خودمان زخمی شدیم امریکا آمد در افغانستان گفت ما افغانستان آباد میکنم اینی افغانستان آباد کردن است این پاهای ما ایدست رفتیم 16 سال شده ما شیسته نمیتونیم ما خسته نمیتونیم ما بیرون رفتن نمیتونیم در خانه همیشه خو هستیم دونموجا همه چیز ما به تکلیف است اون روز تاول رنج ببینیم بسیار رنج دیدیم بسیار جگرخونی دیدیم بسیار پریشانی ها دیدیم و اون روز تاول هر روزی ما رنج است شب ما رنج است روزی ما رنج است سال تیر بشه د معلولو او معیوبو خلکو پر څهرو د ژوند د مایوسۍ داسې سپېره سیلۍ ښکاري چې د هیلو غوټۍ یې مړاوې شوي دي خو د اشغالګرو له ظلم او وحشت نه په زغرده پرده پورته کوي یعنی امریکا در 20 سال ظلم کرد من کدام ظلمایش بگم قتل آدم زیاد شد بمبار زیاد شد مردم ها را چاپه زد د خانهایش را سوزند شل کلن اشغال او پر افغانانو تپل شوې جګړې داسې بدبختۍ وزېږولې چې
کور په کور یې د ویر او غم ټغر خور کړ، خو په وړاندې یې د سپېڅلي جهاد او مبارزو نومیالیو سرخندویانو سنګر داسې تود وساتئ چې اشغالګر او د دوی اجران یې په خپل راوړي اور کې لولپه کړل او هر افغان وګړی دې قربانۍ ته بډ وهلې ناست وه. په دې خاورینو قبرونو کې هغه تنکۍ او ګل ګل ځوانۍ تر خاورو لاندې دي چې د وخت د فرعون په وړاندې یې د خونخواره ښامار خولې ته له ویرې پرته په خالي لاسونو ورودانګل او د دوی شومې مخې یې له خاورو سره خاورې کړې. د همدې سپېڅلو مجاهدینو د جد و جهد او سرونو د قربانۍ په پایله کې اشغالګر ځواکونه مجبور شول چې له افغانستان څخه د تل لپاره خپل بار او بستر ټول کړي. نو هماغه و چې له 2 لسیزو اشغال او تپل شوې جګړې د بېشمېره بدبختیو پرېښودو وروسته په توره شپه د دوی وروستی سرتیری له ګران هیواد څخه د تل لپاره ووت. له هغې ورځې راوروسته چې پر ټول افغانستان د اسلامي امارت د پوره او سرتاسري حاکمیت ټغر خور شو، نو د ټول افغانستان ترڅنګ د بغلان ولایت د بیارغونې، آبادۍ، ښېرازۍ او پرمختګ په موخه ګړندۍ هڅې روانې شوې چې اوس ولس په یو خپلواک، آزاد او د پرمختګ په خوا کوچېدلي افغانستان کې د سکون او آرامه ژوند لپاره ساه اخلي.